واقعا به بیانو دا غینه به فواید او درسونه به راوباسو. رب العالمین په قران کې د سليمان عليه السلام تذکرہ کړی ده. سليمان عليه السلام د یو ډیر اوچت نبی او بادشاہ تیر شوی. الله سبحانه وتعالى په قران کې په ولس زینو کې د سليمان عليه السلام تذکرہ کړی. په ولس زینو کې په وو سورتونو کې دلیل له په دی باندې چې سليمان عليه السلام ډېر اوچت انسان و. الله سبحانه وتعالى داغه صفت په ډېرو طریقو سره کړی. یو صفت وردا کړی چې موږ له علم ورکړی دی. ففهمناها سليمان عليه السلام له موږ علم ډېر ورکړو. سليمان عليه السلام یو فضیلت دا دی چې د یو نبی زوی دی او خپلاریم بچاو داوود علیه السلام. دا الله سبحانه وتعالى په سليمان علیه السلام باندې یو انعام کړی او به داوود علیه السلام باندې د انعام کړی چې هغه سليمان علیه السلام ورکړي. نیک اولاد او چت نعمت ته او نیک مور پلار د اوچت نعمت. چې مور پلار د خی نیک عمل ته بخې الله به توفیق سره، او چې بچی دي نیک عمل نو په دنیا او آخرت کې به دي عزت اطمینان به دي په زړه کې، یو راحت به دي په زړه کې پروت چې الله مال دي سي اولاد را کړی. ذکر الله په قران کې سوی ووهبنا لداود سليمان. الله یې موږ ورکړو داوود له سليمان. دا عام سره ورکړي. الله مخکې سوی نعم العبد انه اواب. نعم العبد ګور عرش ولا رب دی انسان صفت کوي و ډیر خبندو زمونږ د سليمان عليه السلام. انه اواب غټ صفت به کې دو چې ماته به رجوع ډیره کوله، ماته به واپس کېدو، زما سره یو رابطه یو تعلق رب العالمین وي. ځکه خو چت کړو زمونږ د انسانانو سره رابطې دي جو کمزوري وګړه. انسان سره چې رابطې په ځمکه په پروت دی رب العالمین چې رابطې اسمانونو ته وخیږي. اسمانونو ته خطو مطلب دی چې مقام به یو چت شي، ستوره به نه جوړ شي، سپومې به نه جوړ شي. انسان سره چې تعلق یې انسانان په دې ځمکه یې د ځمکې نه پیدا یو په ځمکه په پاتې شي. رب سره رابطه ساتي تاسو له اوچت مقام درکې. داوود علیه السلام دغه خپل چې دا یو نبی دی او دل الله بچي ورکړو. الله وقتل داوود جالوت او جالوت وجلو او پړکوالی کې وجلو. وړکو د پټون کې ماشوم چې هغه وجلو نه الله وی واتاه الله الملك والحکمه. نبی علماء بچي ورکړو نبوت مولم ورکو وعلمه مما يشاء. او چې مغفتو هغه داوود علیه السلام ته وکړو. سليمان علیه السلام دلته سوال کړو چې رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الا ما وبخ او مال دسي بچي راکې زمانه باندې چاره نه ورکی. دغه دوه فائدې دي. یو خو ګور د آیت په تاسو برابر ویلې په دې فائدو ته وګورئ کوم خلک ولاړ دي سره ژوند دی. دو فائدې غټي فائدې. اولنۍ فائدہ ده چې سليمان عليه السلام د دنیا نه مخکې آخرت ګره غوښتل. رب اغفر لي وهب لي الا ما وبخو بچی را لراکه آخرت را مخکې راکه بیره له دنیا راکه. منګه زمونږ دی په عکس باندې دنیا اصل الله بچی راکه مال لا قرضې ختمه کوم مسلې ختمه کړي ته ورسو سعودي ویزه را لراکه دا وګانی اخر کې الله بس ترحم وکړه. دا زموږ غټه دوای اور یز بالله بس بګی دي چې آخرت ته بالکل لیر دی یسره یادین دواګانو کې. جو فائدہ بګی دا مته واست په بیان کې دا خبره کړو چې انبیو د پیغمبرانو په خپل رب دومره یقین دی چې دسی صد الله نه غواړي چې انسانانو دماغ نه مانی. دا هو یقین دی په خپل رب باندې. زکریا علیہ السلام بوډا شوی دی ختم شوی دی الله مال بچی راک. اوس موږ وایو چې دی بوډا ته ګور دی بچی غوړي هغه بوډا وی زما په خپل رب یقین دی راکې. دې کې دوی دسی بچی راکې چې چا سره نه الله ولا ورک
منګه د خپل رب نه هغه سنه غواړو چې کوم عام دي خبرې دي هغه نه غواړو انسانانو په منډي وو بس کچرته د کمپنۍ مسله را لږه د غریب د دنیا په سر راغستي یو ته ټلیفون بل ته ټلیفون چې رب العالمین سره رابطه وکړي چې هغه سوي نه دیو د انسانانو په شي او ګور دي پیغمبرانو ته هغه سغواړي چې راکړي انسان وځي د څنګه دیو دې بچي وړو یلا چې سره نه الله ولا ورکړي یقین دې ته وي د ورېت کې فائدې رسېږي په دې ټوکړه کې الله ولدي سي بچي ورکړي چې دا هوا سیلې دم د تابع و دی وړو ګرځاو به او چې څه قسمه زناور دي دا وي په جواب الله پوکو پیریان د مسخرو ور پیریان سمو ضرور خلق د په مخ کې بل قیدیم نشي هر څه د الله سبحانه وتعالى سليمان سره له بچي ورکړه جيبه ونته کی په دې بچي کې د سليمان عليه السلام سره ډیره جيبه واقعات راغلي یو واقع به راغلي د هدهد د سليمان عليه السلام سره د مولا چرګک د سليمان عليه السلام سره واقعا دغه واقعو بیانو او دغه نه بعض فواید ورو بس یو سره به چې شخص دغه واقع پوره په صبر 15 ایتونه کې ته دینه څه فائدې راو بس ته وسوي نه ستاسو د دې نو ته څه چې لکه هر څه زړه د دې یو بس د څه فائدې نشي راويسته زړه ویښ کا او تباریان چې د فائدو ته کم چې بتر دی مولا چرګک نه زده کې ناغي کې به سورۃ النمل د آیتونه وایو چې د قصې په اول کې الله سبحانه وتعالى وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا داود وسليمان علما منګو داود او سليمان عليهم السلام دوه علم ورکړو پلار او زوی دوه الله اکبر پلار نبی زوی نبی پلار بچا زوی بچا پلار اوچت سره زوی اوچت سره دا خوش قسمت خلق وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين او دوانو دا خبره کوله چې الله ستاسو شکر دی چې تا مونږه په ډیرو بندگانو باندې غوړه کړیو دي ګوره دا فائدہ ده چې الله د نعمتونو شکر وباسي تکبر وبځان کې نه پیدا کوي یو سړي یو څو ریاله په جیب کې پراتی د دې سره څو خبرې نشي کولای او خان او ملک او چې زمکه یو دا غسر خو بیا بالکل ناس ته پاسته نه کیږي ورو ځکه د دې بچای چرته الله تعالی ورکی کوم چې داوود او د سليمان عليه السلام هغه موجود هغه الله نه شکر وېستو وورث سليمان داوود او داوود په میراث کې واغستو د سليمان عليه السلام نه د میراث هغه ته پاتې شو جیدات ته پاتې شو کنه مال ته پاتې شو څه واغستو میراث کې حکومت واغستو علم ورث سليمان داوود علم واغستو یو مفسرین وایي دا میراث د علم میراث او د علم میراث ول الله ورکو څخ کله میراث ذکر لدی عفوا رسول صلی الله علیه وسلم دی علماء فضیلت بیانینو وی دوی د پیغمبرانو میراث غسته دي پیغمبرانو میراث سره سو سره علم سره اوچت میراث پرې زمکه به مخ باندې اوچت میراث وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير سليمان عليه السلام دوی چې خلکو خو شوی د ماته الله خولي د ماته جبد مرغانو منطق الطير الله وتعالى رب العالمين قادر ذات ته هر څه کولای شي هغه ته جبو خو منطق الطير واوتينا من كل شيء ولما هر سره کړی دي ان هذا له الفضل المبين يقين ده الله فضل ګور نعمت نسبت چاته وګو رب العالمین ته کو دا دغه فضل له دا نه چې دا ما بخپل زور او بخپل طاقت او یو زموږ پلاروم دي سی او زموږ د پاتې شي دا خشي نه ان هذا له الفضل المبين ده الله فضل له بما کې خاصیت نشته دا عاجزي ازده کې دي واقعي نه ده فائدہ
الله سبحانه وتعالى د زناور د جبه خولو د مارغانو په دې کې ډیر واقعیت راغلي چې بعض الله په قران کې ذکر کړي، بعض په حدیثونو کې راغلي، بعض په اسرائیلی روایتو کې راغلي. یو واقع خو د هدهد د کوم بیانو د زموږ درس دی بیان دی. یو واقع د میږي وسره راغلي، د میږي هغه به ان شاء الله چې ته په جدا درس کې بیانو چې د میږي واقع د سليمان عليه السلام سره دغه نه فائدې د میږي په خبرو پویدو. یو بل به کسان رالو سليمان عليه السلام ته باران نه کیږي چې دوا وغوړو استسقا د پر ویږي خلک ټول لوت نو ویل دیو میګه پروت ته الټو د خپل چې د کړي رسول چې کړی الله ته وی الله بم باران راوړل د انسانانو د ګناونو درسه موږ د باران نه محرومه کوا. سليمان عليه السلام پوه شو ګره ویږي واپس ځي الله به پتا سو باران راوړي د بل چا په دوا وایي. بعض واقعات اسرائیلی روایتو کې راغلي واقعات وو به ذکر کو من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. زموږ د عقیدې سره او زموږ د دین سره ټکراو نه خوري. یو واقع درې چې سليمان عليه السلام یو پیر په لار تیریدونو یو چنچنه او یو چنچن ناش نو دی چنچن دی چنچنی ته وی چې لم تمنعینا نفسک مني طول زمانه چې د نزان ساتي لري کې هغه به خبرو پویدو. سليمان عليه السلام ته ودرې چې خبري وورو ته ولوي ما سره مینه محبت نه کې ولو شئت او کزو غواړم نه د سليمان عليه السلام دا صادر چې کومه غوځم بنای چې دا وبري خپل خلک کې روانه مو دریاب ته گزار دي چنچنی ته دا خبره وکړه فالقيتها في البحر دریاب ته بدل گزار کوم ته څه سليمان عليه السلام دا خبر اوره فتبسم سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام وخندل او دې خوراش وسا غریب ورغه چې وسو ماته سوي چې بس ورغه نه اتطيق ان تفعل ذلك تذكر کولې شي ته دومره غټه خبره دی چنچنی ته وکړه چې زبده صادر روانه ما دا به گزار کوم هغه ته لا یا نبی الله الله پیغمبر ته کوم ځای کولای شي نو ولې ولكن المرء قد يزين نفسه ويعظمها عند زوجته کله کله وي سره بس اسف پر ځان بس لوی بیانې او صفت کې د خزي په مخ کې ما سي صفت کو والمحب لا يلام او چې څوک د چا سره محبت کوي هغه به څوک خبرو کې نشي ملامت کوله تقول دا خبرو او زما محبت ته دي سره دا زما سره مینه محبت نکړي مو ته جوړه زدوره ستاسو پر دم کولای شي او ته ما سره محبت نکړي. سليمان عليه السلام ته چنچلې دوی ترشه ولې ته دې ځان منکهو وهو يحبك دا په تړر مين کوم دومره غټه خبره وکړي چې زما سليمان عليه السلام دا ولې گزار وکړي په ته مين دی وی هغه وته چې یا نبی الله انه ليس محبا دې مين نه کوي ولكنه مدعي دعوه کوي دروغجن دی وی هغه ته چې تا د څنګه په دې دروغجن دی ویلي انه يحب معي غيري دې بل چنچني سره مين نه کوي او چې یو دوه چنچنو سره دې مين کوي نو یو ځل کې دوه کسانو سره مين نه یوځي کی دې دروغ نو سليمان عليه السلام په جړا شو سلوي خورزي خپل کسانو سره ملاو نشو او دغه خبره وکړو یا الله چې دی یو انسان په ځل کې د دوه انسانانو مینه نشي جمع کېده نو بیا د رب العالمین سره مینه او د انسان سره مینه د څنګه جمع کېده شي خالص مینه د رب العالمین سره کې هغه ټول به د هر وخت به د وکړو یا الله زما د زړه چې د خپل مینه نه ډک ساته د بل چا لپاره به زما کړی دي چې ویل کېږي سليمان عليه السلام یو پیر په سلورو چنچنو باندې تیر شو هغه دی وبسره خبرې کولې وی سليمان عليه السلام د مرګرو ته وی چې خبرې ووري مسکې شو یو پوه شوې سو هغه دی چې موږ سره د سليمان عليه السلام په شان خو نه چې خبرو پوي ته پويږي سی وي هغه وی چې یو چنچنې خبرو کړې دی بل بس یو مخکې خبره پوره کړې دی بل بس بیا مخکې پوره کړه او د سلورو بس بیا پوره کړه وی څنګه
وی دا ولنی لګیا دي نور ته وی چې ارمان چې دا مخلوقات نوې پیدا وی هغه دوی وی چې اوس خو پیدا دي خو ارمان چې دوی ته پته وي چې د څه لپاره پیدا دي الله د بندګۍ لپاره پیدا دي چې دوی ته د خبرې علم وی هغه دریم وی چې کپته وته ولګي چې منګه د الله لپاره د الله د عبادت لپاره پیدا وي چې بیا ارمان دوی په دې باندې عمل کولای ډیر خلکو ته پته موږ د الله د بندګۍ لپاره پیدا خو عمل پې نه کوي بیا غسلورم وی چې عمل کوله خو چې ارمان د الله لپاره کولای خالص عمل کولای د چنچنو د حکمت زده کوي ځان و ان من شيء الا يسبح بحمده هر شی ګور الله پاکي ولکن لا تفقهون تسبيحهم غتاسو بنه بوي الله دا خبرې دي چې موږ دې د څنګه ولې او خبرې کوي دا او خجبده بقاعده الله مهندي وسبوینه حدود ته دی مولا چرګت ته چې دې په الله باندې څومره مهندي او دا علم الله سليمان عليه السلام له ورکړ اوس ګوره د مړي چې په قبر کې خو دې شو د عذاب ورکړ کی موږ چې څنګه تاسو چې اوریدل رسول صلی الله علیه وسلم وی سیوای د پیریانو د انسانانو نه د چغې څوک نه اوري پیریان نه اوري انسانان نه اوري د دنیا له چې څوک دی هغه اوري او کچرته تاسو ووري نو مړي بخښ نه کوي ای سخت به قبر کې دنه ای چې رواني په دې کې الله موږ نه طاقت واغست حالانکه ګوره موږ له طاقت راکړې دي چې یو بل خبري اورو هر شي आवाज اورو خو دې ذکر نه د طاقت واغست وي رب العالمین بچای دي چې سکه کین سليمان عليه السلام به خبرو پوه کړو اب په دې باندې او یو ورځ یو زناور ولید دریا په دې غاړه د دې وبونه وروته او د دې وچینه څخه خوراک واغستو به دې وبولړ بیا وروته بیا وبولړ بیا سليمان عليه السلام په سیوره وي تسکه برینه وچینه خوراک کړی دنه داسه خبره شو هغه ته وی دنه دې وبوت یو زناور ولیدل چې هغه د وچی دی ودنه فروت راوته نشي نو الله دا ډیوټي زماله ګولې چې د رزق ولا راوړه چې صبر دې رزق دې خپل رزق خو خوري تاسو عجایبات په سليمان عليه السلام لیدل نورم دا ګډ په دې دغه د سیرت کې ګډه عجیب قصې دي او ان شاء الله چې الله مال ژوند راکو نیورز په دې عنوان باندې بیان کوو د سليمان عليه السلام سیرت د باغی کې به د ټول خبرې د ناراضي اوس د خپل د واقع شروع کو هدهد مولا چرګه کوته په پښتو کې وایي چرګه خو واضح دی چې دا نوم دی او دا قسم دی دا مولا وته وایي ها کاری د مولا کړهو چې ډیر مولیانی نشي کولای دا هدهد مشهور دی په هدهد سليمان عام هدهد نه دی ګوره هدهد د سليمان عليه السلام دا خاص هدهد او دل الله سینام ور کړی دی انعام دا دی حدیث کې راځي امام ابو داود عمر وړي امام ابن ماجه او نور کتابونو کې د ابو هريره حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی هدهد بنو وجنی دا انعام دی هدهد نشي وجل دا خو په توحید ځان قربان کړی الله په یووالي باندې مینو نو څنګه واستوجنی دا هدهد معروف دی چې د مولا چرګ چې د الله د خاصیت ورکړي چې د وب معلومه چې بزما کې پرې دي چې کوم ځای کې وب یا غزې د معلومه چې دلته وب دي لاندې بل په لرګو کې سوري کې ځان له ذهن جوړي په دې کې تکړی بس خصوصیت ول الله ورکړي نو سليمان عليه السلام یو جنگ روانو یو غزال روانو او خپل لخرې ځان سره روان کړو ځکه الله سوی وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون وی سليمان عليه السلام په مخ کې ودرېدو دا لخرې کده انسانانو دي او کده پیریانو دي او کده مرغانو ټول لا جمع شو فهم يوزعون په صفونو کې نیغ ولاړو اولنۍ فائدہ د دې زنه د دې ایتونو نه هغه دا چې د سليمان عليه السلام د بچای ګور ډیر مضبوطه بچای و چې د پیریانو مرټینګ کړي بل فائدہ به کیدار چې بچا پکاروم دي شي چې خلک راټینګ کی
صرف په دې کار نه کیږي چې بچا نرم اخلاق په مخه خان دی را خان دی یو ډیر خپل بچا دی ډیر خسړې دی چې لچاته سنه وای او دا پلانې خو دومره سخت نظام جوړ کړی دی کله وی چې اشاره بنه ماته یو کله وی چې دا چل بنه کو کله وی چې دغه بنه کو دا بس کسان نن سبا سوي نن سبا جاهلان او خاص کر د ځوانان نظامونه نشته په شریعت کې ټول یو شان انسانان دي کنه نظام به چاره وسته ته کور زمانه خزو سلور پینځه بچي بغیر نظام نه وساته زبدي ومنم بیا ته بغیر نظام د دنیا چلے بغیر نظام ته ملک چلے سليمان عليه السلام نظام سخو او د سخواله به تاسو معلوم شي ځکه هغه الله سبحانه وتعالى د بچي ور کړی و چې ټول ودرېدو نه عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته چې په دغه ټیم کې د دوی وبوت ضرورت راغی چې وبوت ضرورت راغی نه وی مولا چرګه کراولې کنه به معلومه کی اخو نشته نزدک الله سبحانه وتعالى به مخ کې دا واقع ذکر کړي منځ کې به د میږي واقع د خو به ان شاء الله بل موقع کې بیانو الله وی وتفقد الطير مرغان ته پوښتنه سليمان عليه السلام دي کې یو فائدہ مو ولا بلا چې بچا چې خپل کشرانو ته پوښتنه ګوره دا مولا چرګه څومره وډ کېده او په دې دومره غټ لخر کې سليمان عليه السلام ته ګوره یاد دي دا بچا کامیاب بچا وتفقد الطير تفوسي کو د مارغانو فقال ما لي لا ارى الهدهد وشي چې لجرا هدهد نن نخکري ام كان من الغائبين یا غیب د نشت یا ماته نخکري شتي لشکر ډیر غټ ته لشکر ډیر غټ یا ماته نخکري او یا نشتي شي چې لو عذبنه عذابا شديدا کدی راغه او مدر مخامخ شنو سخت عذاب ولا ورکوما اولاد بحنه او يا لالوما قصول خذ او لا ياتيني بسلطان مبين او يبخ کار دلیل راوړي په خپل عذر باندې دی ماته عذر پېښ کوي چې عذر وسره دلیل نه به پرې دمه ګور دي چې د خیال د سليمان عليه السلام دی نظام دی ته وي اقرار نه لالومه لکه نن سبا چې بچا دي شو چې پلاني ولې د چل کړي دي نظام کې دوی دي شر کړي دي ولې دي ملک خرابوي ولې د فساد یره د ظالم بچا دي دل دي شنو وکړ انسانان دي خو پرې دي سليمان عليه السلام ګره د مولا چرګ مبارک وي حلال به کوم وي چې دي سینو نظام وو چې دی کنه کله چې دا خبره وکړه فمكث غير بعيد الله ډیر ایثار نشو مولا چرګ ته له غیب شو خو ډیر ایثار نشو فائدې زده کړه مولا چرګ کنه نن چې کومه فائدې ز بیانوم کنه دا به چا نه زده کو دې مولا چرګ کنه حدود نه زده کا اولنی فائدې د حدود نه زده چې د خپل مشر عزت بکې ځکه خو دې زر واپس راځي او چې ته د بادشاہ او د خلیفہ احترام نه کې نو ته به د چا احترام وکې ځکه دا د صحابو د سلف منهج نه دی چې بچایانو ته په منبر باندې کنځلي کول بچایانو ته په منبر لپاسه خیری کول د بچایانو غیبتونه کول په منبر لپاسه د منهج د سلف نه دی ولی ځکه چې په ملک کې د انسانانو په دې منځ کې په دغه ټیم کې کوم زورور سره دی او د قدر او احترام دغه څوک دی ابا چا دی چې په دغه شي خبرې شروع شي د دغه غیبتونه او په دغه کنځلي او دغه خیری نو به څوک پاتې شي لازم دې رعیت په دې ځړ کې دې راعي د کوم چې مشر دې یو قدر پکار دی کې پېز دې کده هدهد نه الله فمکث غیر بعید تله وګره زر راغی پس دې کې دې سیر او چې زر راغی ها د سليمان عليه السلام یې راوکړه چې سليمان عليه السلام به تفوس کوي هغه به جواب ورکوم وای سمزا خو نه مشر دی د ملک بادشاہ دی بادشاہ احترام وکړي د خپل مشر صرف دا نه چې د بچای کی مو سره مشر هر مشر چیستا هغه دینی مشر دی هغه دنیوي مشر دی هغه قدر او احترام وکړي چې دې کله راغی الله فمکث غیر بعید فقال راغی ډاری کی خبره شروع کړه سليمان عليه السلام غوسه چې دې څنګه راغی ډاری کی وې احط بما لم تحط به
وجئتك من سبأ بنبأ یقین. وی دې سبب په علم کې راګر کړی دی ګوره تاسو سره نشتی د سبا نه د یمن نه مې در دې اکید خبر راوړی دی چې ګوره شک بالکل نشتی. د هدهد نه بل فائدې زده کا او ته متاریان شي. د هدهد نه دا چلی زده کا چې د مشرانو سره خبرې څنګه کې ډېر ټیم ګوره د سليمان عليه السلام وانه قصه چې مشرانو سره ټیم نه احط بما لم تحط به هغه سمې ګوره په علم کې راګر کړی دي تاسو سره نشتی لنډه خبر زده کړه چې د عالم سره چې خبرې کې د بادشاہ سره خبرې کې د مشران له الله ولې مشرتیا ور کړی دا اوس سره وګدي خبرې نه کې او سره ټیم نه هم مصروف وي دا بس کله چې قصه راوالي بس بیا برابرست عالم به ته ولادي غریب بستړی شي بادشاہ سره خبره کوي بادشاہ سو مصروف دی د ملک په کارونو کې دی به خپل پوره واقع د وړکوالي نه راوړي یا د بل مشر سره او په دې کې زمونږ تجربه شته که سم موږ ته ټلیفون کوي یا څوک راځي ته پوښتنه کوي بس قصه به شي بیا ته به ته صحیح مقصد بیان کړي دی ولېږي نه مقصد نه بیان نو د هدهد نه د فائدې زده کا چې د مشرانو سره خبرې څنګه کې بل فائدې د سليمان عليه السلام نه والا چې څوک به حقیر نه غني سليمان عليه السلام ضرور بچا دی خو هدهد حقیر ونه غنو وی خبرو کزه وګي وته کیه درځي لری کې وی بس مسله لیکي ډاری کې نه خبر اول ووري چې دې سوي کبه اوسره په هغه دلیل وو نو دې به ماپ شي او ک دلیل نه نه د هدهد خیر نشته دا فائدہ بل ولا دې قصې بل فائدہ به کېده ده احط بما لم تحط به ګور بچای اریان کو دومره خيار دي د هدهد دومره د مولا چرګ چې د سوي سليمان عليه السلام ته و یا هغه سره معلوم دي چې ته ګوره معلوم نه دي سليمان عليه السلام په تعجب کې واچ اوس ولازم سليمان عليه السلام د سنوي دته وځي دا خبره ماته بیان کړه د سړي ټیم ولور دومره دی خيار دي دا هدهد ګوره محقق هدهدو زمون په شان نو چې پلاني ویلي دي جو پلاني ویلي دي او پلاني ویلي دي دا قصو ولا نه دي پلاني ویل ولا د خبر لیدلی دا تحقیق کړی بیا راغلی ځکه ویلي دي چې نه دی ویلي چې په یمن کې مې یو خبر لیدلی دا او یو خبر مې راګیره کړی د خپل علم کې احطو بما لم تحط به بل فائدې مولا چرګ نه والا چې اوس بریلیان وې او شیعاګان وې او موت ویلې وګورئ چې زموږ د بیان ووري دی مولا چرګ د عقیده او چې پیغمبرانو سره علم الغیب نشتی دا موحدو سو موحد الله یو غنو یوازي غنو دا قصره څوک نشریکو سليمان عليه السلام ته سپاوي ګروي دغه خبره ته نه معلوم زمونږ د بریلین خنو زمونږ د بریلین نه ډیر موحدین نو مخکې خبر ووري داس احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين او خبره ګوره تحقیقی خبره د سليمان عليه السلام ته بنبأ يقين ګوره تحقیق کړي د سليمان عليه السلام وخت نه ځای کوي چې نه کې دي شي او دې نه کې دي شي خبره نه ده وي صفه خبره د بچا سي ها دغه نه بعد سليمان عليه السلام ته خبره وکړه سدري دري اني وجدت امراه تملكهم اولنی خبره خو ده چې دا غوي باندې مشره چې خزوه هدهد غیرتیم دی ګوره ها تجبل فائدې دې کې غیرت وي خزه بمشره او خزه وي عجيبه ولن په یمن کې عجيبه قصه ولیده سدي ولید وي خزه په سلو مشره شي الله اکبر شریعت کې منه راغلي ده چې خزه ته په عام ور باندې شي مشرک کوله رسول الله دې کله پته ولګی چې کسرا فارس ولا جدي دغه بچا مړ شو نه لوري مشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما افلح قوم دغه قوم نشي کامیابی چې خزه به مشرش مولا چرګ دې خبره تعجب کې چوله چې خزه به مشروي ني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء او دا غي سره د بچای ګوره هر څه سامانو معمولی خزانه و دا خزه څوک ده بلقیس
او د بلقیس قصه د سليمان عليه السلام سره دا به ان شاء الله بل موقع بیانو. ولها عرش عظیم د غټ تخت دغه د بچي معمولی تخت نو. سليمان عليه السلام ته وګوره کنه الله اکبر دې تواضع ته دې عجزیته وګی چاته خو دې ها مولا چرګک ته وګی خو دې غټ بچا پیغمبر خلو يسري ولدو سجلكو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وما دغه خزا او دغه قوم ولدو چې نور ته سجدي کوي د الله نه علاوه الله ته سجدي نه کوي. الهدهد الغيور غیرتی هدهد دغه غیرتی بل فائدې دې زده کوي غیرت کې د خپل رب باندې وی خبر می دا ولیدا چې سجدي لګولې ګور انورته هدهد دې سوچ وړي دې فکر وړي چې زما د رب سره شرک کو دا غیرت په خپل زړونو کې راولي. نن سبا اسانه خبره ده د موحدین د خبرې کې مړ بس دار سړي خپل قبر دې پرې دی د په مخ کې شرک کو سره ته نه وي د په مخ کې سندري او سره ته نه وي د په مخ کې هر قسمه ګناه کوي خو د دې سړي په ځل کې غیرت ناراضي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې چې چا کې بالکل غیرت ناراضي د ایمان ختم شي. ځکه چې درې درجې دي یا خو به د سړی طاقت وري جو پلاس باندې به انکار وکي یا کله طاقت نه په جبه وکي. رسول الله کده غنی نه به په سړی کې بد غني د زیب پریری او کدا پکې نه وليس وراء ذلك. رسول الله د دین شاته به د شرشمو دانی امر ایمان په دغه سړی کې نشته. څومره خلک به دې کې د ناراضي اس پروانشتي ګناه کوي والله کړه تصور په ګاډي کې سندري ولګو خپ زور په اشاره کې ودرګه هیڅ څوک د سنو تاسو ورته کې غب شپ لګي سیګریټ برو به څوک د سنو په ډک مجلس کې سندري ټي وي خو دی اب اینی اب ګور مشران وته سني شویل کشران وته سني شویل الکه ولي وې درس خپل ورزي ده د دې هدهد نه غیرت زدکا جی موږ بس دا ډیرې نه وته هم نشو ولې نشو ته ډیرې نه به کوم ډیرې کې چې نافرمانی کیږي د رب العالمین وې نه جالته زمونږ ترونه دی او مشران دی او ماماګان دي. الله اکبر چې دا هدهد وسوي او تاسو ته مخامخ ولې چې دا غیرتی هدهد زدکې دي غیرت د شام نه د یمن ته تللی د یمن ته او سره پرتلې د دې معلوماتو لپاره تللی چې دا خبره رښتیا ده کنه نو موږ سفر کړی خپشو چې زما د رب سره د شرک کیږي او خلک د نور ته سجدي لګي. بیا وی سليمان عليه السلام ته وزين لهم الشيطان او شیطان هغه ته خخ کړ کړی دي اعمالهم دغه عملونه فصدهم عن السبيل. نو شیطان ګور دې غلاري نه اړولې دي فهم لا يهتدون دین غلاري ته بیان نه راوړي دغه دوی چې کوم ګناه کې پراتی دي نه. سليمان عليه السلام دغه خبر اوري و دې کې علما وایي هدهد چې دی یو فقهي قاعده استعمال کړی ده د مولا چرګک یو فقهي قاعده استعمال کړی ده. فقهي قاعده څه ده؟ اذا تزاحمت المصالح فقدم الاعلى من المصالح. وی چې کله ډیر کارونه یو ځای شي په هر یو کې مصلحت دي نو په کوم کې چې ډیر مصلحت هغه مخکې ده. سليمان عليه السلام لخر ته راتله حاضری ده یو مصلحت ته او د دین غټ مصلحت ته د توحید دعوت کول. نو هدهد هغه مصلحت له ترجیح ورکړه په دې مصلحت باندې. دا فقهي قاعده چاته معلومه دا هدهد ته مولا چرګک ته معلومه په دې باندې عمل وکړو چې اوس کارونه ډیر د حکم وکما. الله اکبر دې په ځل کې به دام راغلي چې کې دي سليمان عليه السلام ما حلال کی کې دي سليمان عليه السلام ما پانسی کی کې دي ما مړ کی کې دي بل عذاب را کی وي خیر دې کار سره کې خدای الله مبارک خبره دې جلال شوی وي توحید باندې غیرت او منګه صرف د الله دې شنو شو چتولې. الله اکبر رکوع سره فلځي د رکوع نه چې چلېږي زبر ذکر کې کسان خپکی او هدهد د سليمان عليه السلام نه تللی زور د سليمان عليه السلام څومره دا فائدہ ده هدهد نه زده کې دا قاعده ها دا غیر مګ الله سبحانه وتعالى مخکې سوی وي هدهد خپل خبره کوله
او دې خبره کې دا وی الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وی سليمان عليه السلام ته وی دوی الله ته سجده نه لګي. هغه الله ته ولې سجده نه لګي چې هغه د زمکه او د اسمانونو نه د پټ چې بګي سړي هغه راوباسي. او الله په هغه سبانه په دې چې سید تاسو پټوي او سخت کار کوي دوی الله ته ولې سجده نه لګي. د هدهد نه بل د ویز دکا س ګوره هدهد مولا چرګک سليمان عليه السلام ته ونوي چې تلاړ شه او دا وینه ته پوښتنه کوي وته خو اشاره وته به خبرو کې وکړه نو دوی الله ته ولې سجده نه لګي لکه مطلب دا چې لاړ شه پوښتنه کوي خو صفای وته وي ولې وته چې مشر دی دا ادب زده کده چانه د هدهد نه زمونږه ولر چې مشران ته وي علماء ته وي غیر علماء ته دې څه ولې نه کوي او ته دې څه کوي کنه دې څه کوي هغه ستنه مشر دې ستنه پوره قبل پرسته ته خبره کول غواړي په اشاره کې وته وکړه هدهد دې کې اشاره ورکړه وی دوی الله ته ولې سجده نه لګي مطلب چې الله ته سجده نه لګي لړ چې ته پوښتنه کوي تاسو زور دې طاقت ته لا الله لا اله الا هو الله اکبر. هدهد نبل خبره از دکزا هدهد مستته د معنی بیانې چې لا اله الا الله څه مطلب دی. دا ډېر انسانانو له نور ځګره خلک سوې لا اله الا الله څه مطلب دی څه ترجمه ده د خالق نه د کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین. د لا اله الا الله څه مطلب دی هر څه الله پیدا کړی. لا اله الا الله څه مطلب دی الله زمونږ مخلوق دی او الله رب دی الله مالک دی. په دې کې یوم ته معنی کوم چې صحیح معنی لا اله الا الله غدر نه ور اصل معنی د لا اله الا الله څه ده ترجمه څه لا اله الا الله نشتی لایق د بندګۍ یا حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. د حدود په دې معنی باندې پویدو ځکه دا خبر وکړه ځکه دې دا خبر وکړه چې کدی ځان ته هر څه وي خدا کوم کار چې دوی کو د نور ته سجده لګول نو دا د لا اله الا الله مطلب دی. نو دا خبر وکړه الله لا اله الا هو الله نشتی حقدار د بندګۍ سوا داغه نه رب العرش العظیم رب د عرش عظیم دی دی لوی تخت بچا دې کې د فائدې ذکر کوته په دریان شي دا حدود دی روخيارو دې زیاتو خيار دې کې د یو خدای الله تعظیم کو چې غټ رب دی خدای خبره ورکړي چې رب العرش العظیم په بل خبره کې ولې تعظیم نه کو تعظیم خو بل خبره کې کېدای شو. سليمان عليه السلام ته دې خبرې ته اشاره وکړه وستانم ګره غټ بچای تخت خوستامشتي کنه عرش خوستامشتي خدای الله چې کوم دین هغه ډېر غټ دی. سليمان عليه السلام ته دې خبرې ته اشاره وکړه هغه ته دا خبر را یاد کړه او بعض علماء وی چې د بګې دې خبرې ته اشاره وکړه سليمان عليه السلام ته کتب الفرض مارا نسی او ما وجنی او مال سزا راکې نیودي سره وشتي چې ګراغستانم زور ور دي هغه به تانه ته پوښتنه دي سره وشتي وره سليمان عليه السلام ته دا خبري کولی هدهد خيار دي او لګي سليمان عليه السلام ته هغه خبرو ویږي نه یعنی دا ایتونه بار بار خلک په ترجمه سره وېسو دا فائدې به چیرې راوستي هغه سړی تر وبځي چې الله علم ور کړی د قران سره شوقي پزړه کې جذبه هغه ته فائدې راوباسي وې دا خبره وکړه سليمان عليه السلام دته ګوري او دا خبره اوري به ته خبره ختم شو او ختم شو د سليمان عليه السلام او څه بالکل کې روان و سليمان عليه السلام ته ګوره د کامیاب بادشاہ دی ولې د اسی قدم نو چته نبی مخکې سليمان عليه السلام خپل خبره شروع کړه هدهد او مولا چرګک سره بادشاہي ده د سيسي بادشاہي د علم بادشاہي ده امام ابن قیم رحمه الله وی کله چې سليمان عليه السلام قارو او وی چې زبا هدهد له سخ عذاب ورکوما یا بالالوما نو هدهد کو بچ شوی د علم دلاسه بچ کله هدهد سره علم نه
نو په دغه ورځ باندې د حدود خیر نه یا لالو او یو له سخت سزا ورکوله بچ شي کو علم بچ کو خیلم دی د علم دلاسه الله د دې مارغه او د دې مولا چرګ قصه په قران کې وکړه چې قیامت پورې ویلې کی نه چې دا علم په انسان کې راشي هغه به څومره اوچتي چې مولا چرګ د دې دلاسه دومره اوچت شو هغه تذکرہ عام شو هر سره دا قصه کې او چې دې قصه راځي هر انسان ګره مؤمن چې کړه دا قصه وي هیڅ هریانی چې دل الله علم ورکړو نو علم وکړه الله به دې اوچت کی په دین باندې ځل پوه کړه الله به دې سکی الله به دې اوچت کی کله چې حدود راغی په سليمان عليه السلام په دا خبره به راوړه چې ګور هغه نور ته سجده لګول ولې دې سینه کول ولې دا خبره ګور ټول دې په دې کې چې علم وسره شتي او زمونږ ډیر جاهلان به تاسو دې چې کوم سره علم نشتی الټه دې بریلیانو د دې شیګانو صفاتونه کوي دا بس پکوي ویره څنګه مسلمانان چې د شیګان دي مسلمانان نشته ولې بس په الله مې دینه د دې جاهل نه د مولا چرګ خنه پوه شو چې بلقیس او دغه قوم ټول په گمراهۍ باندې دي ځکه چې یوازې د الله بندګي نه کوي او زموږ عباس خلک لا په دې خبره نه دي پوه شي چې څوک د الله سره په بندګۍ کې څوک شریک کوي نه پدې کې د خوالي صفات شي په بریلی کې د خبره څه شي دا په شیعه کې خبره کوم ځای راغله په مشرک کې دغه پلیت انما المشركون النجس تر پلیت خلکو باندې کې چې داخله د توحید علم او د مولا چرګ سره یو الله دې ستوره جوړ کو چې کو په قران کې ولا تذکرہ وکړه ځان بچ کو په علم باندې او ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې يرفع الله الذين امنوا منكم الله بتاسو اوچتي پتاسو کې به اوچتي هغه خلک چې ایمان وروړي مؤمنان الله اوچتي بیا په دې مؤمنانو کې والذین اوتوا العلم درجات او په دې مؤمنانو کې څوک اوچتي علما اوچتي په انسانانو کې مؤمنان ډیر اوچتي په مؤمنانو کې علما اوچتي هدهد کمزور دی وړوکې جسم دی وړوکې خس د سليمان عليه السلام مخې ته څنګه ټینګې شو د دې مجالو چې سليمان عليه السلام سره خبرې کړې سليمان عليه السلام څوک دی پیریان داغه نشي راکړي پیریان د طاقت چې بده کې راغلي دي او د زور چې بده کې راغلي دي رسول الله سره راغلي د علم د الله سره راغلي علم چې به سړی کې راشي نو بیا به دې نه ګوري چې جسم یې څنګه دی الله ولې به مقام ورکړي ګوره دغه ته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تاسو پیژنئ عبد الله ابن مسعود یو فقيه صحابي تیر شوی رسول صلی الله علیه وسلم کو قرآن دي سویل غوړي لکه څنګه چې تازه په مار نازل شوی نو یو به عبد الله ابن مسعود ذکر کړی دنه قرآن یې زده کړ دې کمزور او دا پندې ډېر زیات نری وی ده نیورز ونی ته خطر ونی په څنګه نه چې سلی را لې دا څنګه مولا کول دې مولا او د دې د پندې ښکار شوې چې پندې کړه د ښکار شو ندي صحابو کې بعضو کسانو وخندل نری غوند کې پندې ښکار شو رسول صلی الله علیه وسلم دې څه تعجبون من ساقه سیجه لولي خاندې سلام ور تعجب کې چولې دې پندې کې یا رسول الله پندې ډېر کمزوري ده د قیامت پر ورځ پتل کې دا پندې د جبل احد نه زیاته درنه ده جبل احد دومره وزن نه لري سورې دې پندې وزن دي دا د ډوکی وزن وګورئ ها دا علم وزنه علم انسان اوچتای والله ک د علم رنگ ته سوق ګوري بعض علماء تکتور خو سبز لري کې زیاده دي اخوانو خو زیاده بعض علماء به دي چې چیت به د باندې نه والله ک سوق دا خبرم کوي چې د مولوی شي چیت د بعضو من نسب کمزوري خو سوق ګوره نسب ته نه ګوري بعضو به کې غریبانانی سبو سره نه دنیوي مسائل به ډيري خصوصي ګورې دي ته نه ګوري چې غریب دي د علم مالداري ول الله ورکړي ده
امام عطاء ابن ابي رباح. عطاء ابن ابي رباح یو مشهور عالم تیر شوی دی تابعی، او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د برای راست د قران زده کړي، او دې د دې سره و چې تک تورو او سمې غټي شونډې وي او د پوزې سمه غټه او د باډۍ نه چیته. نو یو ورځ مور ته وی په وکاله کې مورو د خلک راته تعجب په نظر ګوري چې ته بدرنګې. هغه ته زوی کې د بدرنګي دی پټېنو علم وک به ته څوک نه ګوري. علم جاغو کو د وسه پوری علما په کتابونو کې په هر څه کې دغه تذکرہ کوي. امام عطا دي سی ویلي، امام عطا دي سی ویلي، په یو ځکه د تذکرہ نه راځي چې امام عطا بدرنګو، په یو ځکه د تذکرہ نه راځي چې امام عطا نسب ګوري د زورور نسب نو هر څه له سپورټ کړو د علم پټ. انما يخشى الله من عباده العلماء. الله زمانه ګوري چې کوم خلک ډیر یریږي د الله په دې بندگانو کې د الله نه چې څوک ډیر یریږي الله یې علماء دي. دې زمانه ډیر یریږي د علماء قدر وپېژنئ او علم وکړئ چې الله دغه درجه درکړي. په دین کې د ځان نه خبرې مکوئ چې څو پورې سره دلیل او برهان نه، چې دلیل او برهان د سړي به خبره کوا. مولا چرګک سره به خپل خبر باندې سو دلیل وکړه. سليمان عليه السلام چې کړه د دې خبره واورېدنه د دې دوی چې قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين. ته سید موږ وګورئ ته دروغجن کې رښتینه سم پته ولې. مولا چرګک محقق د تحقیق کوي داري خبره اسی اشاعت نه خوري. نه د تربيت فقط سليمان عليه السلام نه سليمان عليه السلام د خبره څنګه یقین. سليمان عليه السلام اوس لازم چې ظالم تحقیق کوي خپل خبره. زوی موږ وګورو اذهب بكتابي هذا زما د خط ورسول اقزيته ورسول فالقه اليهم غويت غزارك ثم تولى عنهم وبيدقين اخواشا بخمخه ته مو درګل کسر دي ولي فانظر ماذا يرجعون. چې دوی څه خبرې کوي زه کله ته مخامخ ولړي بس ته مخ خبرې نه کوي ته دې شعر ته به دوی خپل منځ کې خبرې کوي به صفه خبرې کوي چې دوی څه وایي. خسیده اوس ګوره که سليمان عليه السلام غوښته نو د هدهد په ځبانې به پیرې لګلې وي کې دې شو کې نشو کېږي چې ته د خط وېسه گزار کا غوته ولې دا هدهد ولېګو. ها زه خپل ته معلومه دي شو خو سره ها علم وسرو د سليمان عليه السلام په یقین وو چې د دې کومې خبرې رسول د کومې خبرې دوه نو ډیرو خيار دي بس د جمهورین د لور کو د سر تر شي ځکه دې د الله نه یریږي او څوک چې الله نه یریږي نه هغه په امانت کې خیانت نه کوي. حدود لا او د خط گزار کو بلقیس کله خطر واغستو قالت يا ايها الملأ خپل کسان ټول راځم کړو راشي اني القي الي كتاب كريم. نن ماته خطر غله ډیر عزت ولا خطر غله دي د څنګه پتوري چې دا عزت ولا خط پتو ته په دیوري کې د دنه چې بګي سلی کړی خط کې سو دی واقعي سره زموږ مخ کې سم مقصد دي چې زموږ دغه نه خو صرف دیو فائدې ته بیانوم نه دغه لپاره مې د ایتونه لګ مخ کې وي. انه من سليمان وإذا خط چره طرف نه سليمان دا فائدہ وره او اجدکه د سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام بادشاہ دی کنه دی عجیب بادشاہ دی خو ګوره په دې خط نه دی لیکلی چې دا بادشاہ سليمان د طرف نه نه سې لیکلی دی من سليمان سليمان د طرف نه. او نن سبا چې موږ څوک د چې لیک پیسې وسره دا کده نو سره چې د سیب ونه لیکو به تخبل حل وینا سیب دوی نه لیکل. مونږ کله والو موږ سبق قرآن به یادو نه موږ له په دې مدرسې کې دا غره کړو پاڼه پای کې ویل لیکل چې لکه دومره سبق یاد کړی دی دومره نه یاد کړی نه سبق یاد کړی نه یاد کړی چې دا کور کې مور پلاری نه او ته پته لري
دغه پانی ما په ملف کې جمع کړی بری ملف باندې پاسه به فایل باندې پاسه د نوم لیکلو زی نو باغې باندې ما د خپل قاری سے بغا نوم وری کو الله دغه حفاظت کی الله دې برکتی جون ورکو الله دې توفیق ورکړي دا رب العالمین د بندګۍ کولو نو ما دغه نوم لیکو قاری فلان ودي سمولي کو قاری فلان لکه دغه نوم ولیکو داغه زما د په فایل کې دنه لیکل کول نه دا فایل کې لکه لیکل چې تو سبق وې دومره ونه چې دا فایل دې شو کې دا نوم دې لیکل ما یو بیا سیب دوی نه لیکل او په دې خبره ما ته دومره غوسه شو او دا فایل دې چې زما دي سینې لري سره واچو به دبو دا دبو احترام سره نشتی قاری پلاني سیب ولیکا نه دا چې کوم سړی کې عاجزي هغه دا خبرې نه کوي دې کې سليمان السلام څوک دی وګوره په خط صرف د کلی کلی وي خط ته چاره طرف نه سليمان د طرف نه هغه ته پته وري چې د خط ګوډې عزت ولای شروع په څه کړی دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم دا دې سړي سره څوک مقابله وکي د دې زور سره څوک خپل زور وازمي چې هغه شروع په څه کوي بسم الله باندې ها به سليمان عليه السلام دی عزت ته ګوره او دی طاقت ته ګوره چې کله یو سړی د خپل رب په دین باندې لن خط لګره ګډيره خبرې نه دی کړې الله تعالو علی واتونی مسلمین فما باندې وګوره ځان اوچت نه غني او په ما به سیده راځي اسلام قبول کړي او خط څه شو ها بس چې کله د مسلمان عزت کله چې سړی د رب العالمین په دین باندې ولاړی کله چې سړی د رب العالمین پر قرباني ورکړي الله ول د عزت ورکړي رسول الله په حدیث کې وی په اخري وخت کې به پتا سو باندې د امتونو راجم شي ټول د کفر چې څومره امتونو راجم وشي صحابي ته پوښتنه یا رسول الله په ورځ موږ لګیو سو ویل نه خډیر وای نو یا رسول الله چې ډیر یو وی تاسو به ډیر یې خو تاسو مثال به دا غزګي کوم چې به وبوله پاسه او دا کمزورتیا به څه دلاسي رسول الله صلی الله علیه وسلم کراهیه الموت حب الدنيا وکراهیه الموت هغه وخت به تاسو په ځړ کې د دنیا سره مینه او د مرګ نه به یریږي نو به کافرانو په تاسو راځي شي سليمان السلام د دنیا سره مینه نه و سليمان السلام د مرګ نه یریدو سليمان السلام د خپل رب بندگی کړی دا نو خط صرف یو کرخه دی و ځان اوچت مګنی او اسلام قبول کړي نه غراضي دی خو او روان دي او واقعا ان شاء الله په بل موقع باندې بیان کو چې بیا د بلقیس چې کړي او چې نه کړي څنګه راغلی و او اسلام یې څنګه قبول کو دا هدهد یا د مولا چرګ واقعا په اختصار سره د دې واقعینا بعض فائدې چې کومه ماته مخامخ وي هغه ته ما راوېست او بس نور فواید په دې کې دنه پراته دي زما د دې مولا چرګ دا واقعا ووري نو د سره خو مستشفى رجونه ژوندۍ شي کنه د دې سره مستشفى ایمان ډیر شي د دې سره په تاسو کې یو جذبه پیدا شي د خپل رب د دین لپاره چې رسو کوي د سليمان عليه السلام غټ لخر دی په دې لخر کې ورو کې هدهد دی هدهد وی زه په دې لخر کې ځان عام سره نه جوړم زه سې چل کوم وي عزم اراده دا به چرته کمزوري نه ساتي اراده به ساتي فخا عزم مضبوط ساتي ما به باز کې سره راشي شې وي چې چل د علم نشم کولای ها څومره څومره وي شي څه د 15 شپږ کاله وي 15 شپږ کاله وي مزدوري کولای شي نه اخد عمر د مزدوري نه عمر د مزدوري نه خدای علم نشم کولای د هدهد نه ازدکا چې خپل عزم او اراده به څنګه ساتي د شام نه تل د یمن ته د یمن نه بیا راغی سليمان السلام ته مخامخ ودرید خپل خبره وکړه بیا خط ویوړه غوته گزار کو د غیر اراده وکړه هغه عزم هغه چرته دانه دی ویل چې زه دومره غونډه کې د پیریان مقابله به زه وکم زه دومره یم د بلقیس مقابله به زه وکم زه دومره یم زه په دې غټ لخر کې دعوت سو چلوم د الله هغه دعوت وچلو موږ ځوانان ګډیم لګولې دي بس موږ علم نشو کولای جی ستاسو غټه خبره سره چې علم نشي کولای ماته خو ځای علاج وکم دماغ دي کمزوري نه جوړه واده په سې دي لکه واده دې کړه خزه ډېر یادېږي یسې چلے تعالی صرف یو جواب به د خې طرف نه د ګس طرف نه او د مخ نو شان راځي
څه جواب دی؟ ها مزدوري دلاسه زموږ د وزر هم دي وزر چې مخکې بیانول هم نشو د رب العالمین بندګۍ ته وګورو دی وزر ته وګوره بس وزر دی کوشش وکړي علم وکړي او په دې امت کې خپل یو مقام جوړ کړي دې امت ته خیر ورسوي تصریف لګي خپل خزل پیسې ګټي صرف سلور بچو لګټي او یو عالم چې لګي بیانونه کوي د په زرګاو لکاو خلکو ته د ایمان مسلې کوي د په امت کې یو مقام دی خپل ځان نه فائدہ ورسو خلکو ته د یو هدهد دلاسه د یو مولا چرګک دلاسه ټول ملک چې دغه اسلام قبول کړي وګوره د یو وړکی هدهد دلاسه پورا ملک اسلام قبول کړي مونږه چې چاته وایي لکه د پلانې ته نصيحت کوو درس شې دې نه مني دا غني دي منلو او مولا چرګک ته وګوره پورا ملک توحید تر وړي نه دا بعض فواید دي چې خپل ځل ته کوز کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالى زموږ په ځل کې د توحید د غیرت راولي الله سبحانه وتعالى دې موږ له علم راکړي الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې علم باندې اوچت کړي دې علم د لاسه الله موږ له عزت راکړي الله سبحانه وتعالى دې زموږ د زړه د دې علم نه ډک کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ له هغه علم راکړي چې موږ له فائدہ راکړي هغه علم دې الله موږ له نه راکړي چې الټه زموږ لپاره د عذاب سبب ګرځي